ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د افغانانو زړونه وګټل. هغه نن فاکتیا ته تللی و او هلته د شهید ډاکټر نجیب الله د مقبرې څخه لیدنه کړې. دا کار د افغانانو د تود هرکلي سره مخ شوی ده. که غواړئ چې په هر څه باندې پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او پښتو ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. شهید ډاکټر نجیب الله د میلیونونو افغانانو په زړونو کې ځای لري او هر هېوادپال افغان له هغه سره مینه لري او د ده له هېوادنۍ مینې ته حیران دي. دا چې مجاهدین د ده خلاف جنګېدل شهید ډاکټر نجیب خاین او جاسوس بله، نو د همدې لپاره ډېر شاکره او اوسني چارواکي د دې لپاره چې پخواني جهادي مشران دې نه خفه نه شي په ښکاره د هغه ستاینه نه کوي او له یادولو نه هم ډډه کوي. خو تازه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب داسې کار وکړ چې په مجاهدینو او د هغې په پلویانو یې اور بل کړ. د پاکستان په لاس د ډاکټر نجیب د شهادت وروسته 2.5 لسیزو وروسته حمدالله محب لومړی دولتي لوړپوړه چارواکی ده چې د شهید ډاکټر نجیب په قبر ولیدل شو. بېشکه ډاکټر نجیب سره مو هم فکري مخالفت وکړي، هغه مو هم مسلمه حق ده، خو د هغه په وطن دوستۍ او په هېوادپالۍ هېڅ تاریخ هم په خوله نه ده پاتې. پاکستاني استخبارات په ډاګه وایي چې د ډاکټر نجیب په شهادت کې لومړی ډز دوی په ډاکټر نجیب کړی. وړ ده چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د پخواني رئیس جمهور شهید ډاکټر نجیب الله مقبرې ته لاړه، د هغه روح ته یې دعا وکړه. د یادولو وړ ده چې حمدالله محب لومړی دولتي پلاوی ده چې د هغه مقبرې ته ځي. همداراز پکتیا والي ویلي چې ډېر ژر به د شهید ډاکټر نجیب الله په مقبره باندې کار شروع. تاسو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او پښتو ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.